السلام علیکم ملګرو. پاکستان افغانستان کرکټ مینوالو لپاره مهم معلومات درته شریکوم. افغانستان انډر 19 ټیم او د ساوث افریقا انډر 19 ټیم میچ شوی. دغه میچ چا ګټلی مکمل سکور کارت درته شریکوم. بل طرف ته پاکستان کرکټ ټیم مخکینی کوچ او کپتان چې کوم دی مصباح الحق، هغه د ملبورن ټیسټ په اړه باندې خبر شریک کړی چې ملبورن ټیسټ چې پاکستان وبیلو د هغې مین وجه څه وه. دواړه معلومات درته شریکوم. ویډیو خپله هم وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو مصباح الحق طرف ته. مصباح الحق ویل چې ملبورن ټیسټ چې پاکستان ټیم وبیلو د هغې مین وجه د پاکستان فیلډینګ وو، ځکه چې د میچل مارش کیچ ډراپ شو کله نو هغې د هغې نه وروسته 15 سکور وکړه. د هغې نه علاوه هم پاکستان خراب فیلډینګ کړی دی، خو دغه میچل مارش کیچ چې کوم دی دغه پکې ډېر زیات اهم و. که دغه پاکستان ټیم نیولی وی نو پاکستان ټیم به په 9 سکور باندې میچ نه بایللی، نو به پاکستان ته دومره غټ هدف استرالیا ټیم ورکولی چې دغه هدف پاکستان ټیم چیز کولی نه شو. میچل مارش کیچ ډراپ کو مس فیلډینګ پاکستان ټیم کړی دی. د مس فیلډینګ د وجې نه پاکستان ټیم میچ بایللی دی. بل طرف ته وګورو مین پلیران چې کوم دي محمد رضوان شو، دغه خو غلط اوټ ورکړی دی. بابر اعظم شو مین پلیر د ټیم د کپټنسۍ هم اخوا شو، په هغې باندې ټولې ذمهوارۍ هم ختمې شولې او هغه بیا هم د ټیم سره چې کوم دی هغه فرفام نه شو کوي، فرفام نه کوي، نیمه سریزه نه وایي، سریزه نه وایي، سینچري نه وایي چې هغه پکې سکور وکړي او پاکستان ټیم مشکل نه وځي چې د دنیا نمبر 1 یا نمبر 2 بیټسمین دی. نو دغه و د مصباح الحق تازه انټرویو چې پاکستان ټیم د ملبورن ټیسټ ټیم کم بایللی دی، هغه د فیلډینګ د وجې نه بایللی دی، بالکل د فیلډینګ د وجې نه بایللی دی. دویم طرف ته راځو. د افغانستان انډر 19 او ساوث افریقا انډر 19 میچ شوی دی. دغه د درې ملکونو سیریز روان دی، افغانستان، ساوث افریقا، انډیا. افغانستان ټیم یو سل شپږ اویا باندې ټول ټیم اوټ شوی دی په 9 اورونو کې. رحیم الله زرمتي پکې 40 کړی دی، جمشید درام پکې 3 کړی دی، حسن ساحل پکې هغه پکې 1 سکور کړی دی. ساوث افریقا خوشحالي ټیم ټول ټیم په 109 سکور باندې اوټ شوی دی. په 40 سکور باندې افغانستان ټیم دغه میچ ګټلی دی. ټول افغانستان ملت ته دغه بریا ډېر مبارک وي چې افغانستان دویم ون ډے میچ چې کوم دی هغه افغانستان په خپل نوم باندې کو او ساوث افریقا ته ماتې ورکړه. افغانستان بالرانو ته راځو. عرب ګل محمد پکې 4 وکټ اخیستی، الله محمد پکې 4 وکټ اخیستی دي او فریدون داوزي پکې 1 وکټ اخیستی. افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو په 40 سکور سره افغانستان ټیم دغه میچ وګټو. ډېر کم سکور افغانستان کړی. زمونږ یقین نه راته چې افغانستان ټیم به دغه میچ وګټي. په 1 سکور په 1 باندې ساوث افریقا اوټ شو او افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کو. کرکټ په اړه باندې مهم معلومات چې تاسو سره شریک کړل. تاسو هم دغه ویډیو خوښ شوی وي زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ د افغانستان د بریا په هیله باندې چې افغانستان دغه میچ ګټلی چې نور ملګري ورنه هم خبر شي. ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي چې تاسو په یوټیوب کې ورکړئ نو هلته به تاسو ته راشي. اول نمبر کې، دویم نمبر کې، دریم نمبر کې همدغه تصویر پرې لګېدلی دی. همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي په نوم باندې موږ یوټیوب چینل هم دی، دغه سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مهرباني به ډېره زیاته مننه به موږ سره کومک وکړئ. تر 0 سبسکرایب پورې موږ سره کومک وکړئ چې موږ دغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نو ښه وخت ولرئ. د الله په امان.